السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زما نوم حمدالله همدرد دی او تاسو ته د سی پروګرامي ژبې دغه کورس وړاندې کوم. سی ژبه یو جنرال پرپس میډل لیول پروګرامي ژبه ده چې د اپریټینګ سیسټمونو، کمپایلرونو، سیستم پروګرامونو او ډیټابیسونو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دې کورس د زده کړې لپاره باید تاسې مخکې له کمپیوټر اساساتو سره بلدتیا ولرئ. دا کورس د بیسیک څخه تر ایکسپرټ لیوله پورې ډیزاین شوی، په خاصه توګه د هغه چا لپاره چې هیڅ د پروګرامي ژبو سره بلدتیا نه لري. د دې کورس یوه ځانګړتیا دا ده چې د دې کورس ټوله محتویات په پښتو ژبه لیکل شوي دي. نو راځو د دې کورس په آوټلاین باندې غږیږو چې موږ په دې کورس کې څه شي او څه شي وایو. لومړی راځو بیسیک ته. موږ پر بیسیک باندې خبرې کوو چې ژبه څه شي ده، پروګرامي ژبه څه شي ده، څو ډولونه لري، څو جنریشنونه لري، کمپایلر او انټرپریټر څه شي دی. د هغه څخه وروسته عموما د ټولو پروګرامي ژبو ایررونه وایو چې څو ډوله ایررونه موږ لرو. وروسته د سی ژبې په پیژندنې د هغې پر تاریخچې او د هغې پر ځانګړتیاو باندې خبرې کوو چې موږ ولې سی ژبه وایو. په دوهم سیکشن کې موږ پر وریبل باندې خبرې کوو چې وریبل څه شي دی، سکوپ څه شي دی او څنګه کولی شو وریبل ډیکلیر او ډیفاین کړو. په دریم سیکشن کې موږ پر ډیټا ټایپونه باندې غږیږو چې ډیټا ټایپ څه شي دی او په سی ژبه کې موږ څو ډوله ډیټا ټایپونه لرو. راځو څلورم سیکشن ته. په څلورم سیکشن کې موږ پر سټوریج کلاسونه باندې غږیږو چې سټوریج کلاسونه څه شي دي او څو ډوله سټوریج کلاسونه لرو. راځو پنځم سیکشن ته. په پنځم سیکشن کې موږ پر انپوټ او آوټپوټ فنکشنونو باندې غږیږو چې څنګه ډاټا پروګرام ته داخل او څنګه کولی شو هغه پر سکرین باندې ډسپلی هم وښیو. راځو شپږم سیکشن ته. په شپږم سیکشن کې موږ تاسو ته اپریټرونه در پیژنو چې اپریټر څه شی دی، څه کار کوي او څنګه استعمالولی شو. راځو اووم سیکشن ته. په اووم سیکشن کې موږ پر کنټرول سټیټمنټونو باندې غږیږو چې کنټرول سټیټمنټ څه شی دی او څنګه کولی شو د کنټرول سټیټمنټ په مرسته د پروګرام فلو او یا هم د هغه جریان کنټرول کړو. راځو اتم سیکشن ته. په اتم سیکشن کې موږ پر اری او سټرینګ باندې غږیږو چې اری او سټرینګ څه شي دي، څه ډول کار کوي، د څه شي لپاره استعمالیږي، څو ډولونه لري. د هغه په هکله به مکمل معلومات لاسته راوړو. په نهم سیکشن کې موږ د تیرو ټولو درسونو اړوند یوې کوچنۍ پروژې لرو چې یوه به یې موږ کوو او دوهمه یې به تاسو ته د عملي کار په توګه درس سپارو. په لسم سیکشن کې موږ فنکشنونه لرو چې فنکشن څه شي دي، څو ډوله فنکشنز لرو، څه ګټې لري او څنګه کولی شو خپل پروګرام په کوچنیو برخو یعنې فنکشن باندې وویشو. راځو یولسم سیکشن ته. په یولسم سیکشن کې موږ پر پوینټرونو باندې غږیږو چې پوینټر څه شي دی، څه ډول کار کوي او څو ډوله پوینټرونه لرو. راځو دولسم سیکشن ته. په دولسم سیکشن کې موږ پر سټرکچر، انیون، بیټ منیپولیشن او انامریشن باندې غږیږو او د هر یو اړوند به مفصل معلومات لاسته راوړو. راځو دیارلسم سیکشن ته. په دیارلسم سیکشن کې موږ پر دې باندې غږیږو چې څنګه کولی شو سی ژبه په لینکس اپریټینګ سیسټم کې کار کړو او سی ژبه له لینکس اپریټینګ سیسټم سره څه ارتباط لري. دا یو غټ ټاپک دی چې پر دې به په مفصله توګه سره کار وکړو. په څوارلسم سیکشن کې به موږ پر ډیبګینګ باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو د سی ژبې پروګرام د جی ان یو ډیبګر په واسطه ډیبګ کړو او بګونه پکښې پیدا کړو. راځو پنځلسم سیکشن ته. په پنځلسم سیکشن کې موږ او تاسې یو ځل بیا دوې کوچنۍ پروژې لرو چې تیر ټول موضوعات به پکښې کور شوي. نو یوه پروژه موږ کوو او دوهمه پروژه د تیر په څیر تاسو ته د عملي کار په توګه در سپارو. راځو شپاړسم سیکشن ته. په شپاړسم سیکشن کې موږ او تاسې پر فایل او ایرر هینډلینګ باندې غږیږو چې څنګه یو فایل په سی ژبه کې ریډ کولی شو او څنګه یې آوټپوټ کولی شو. وروسته به پر ایرر هینډلینګ باندې وغږیږو چې څه رقم ایررونه په پروګرام کې هینډل کولی شو. په ولسم سیکشن کې موږ او تاسې پر پری پروسیسر ډایرکټیو باندې وغږیږو چې دا پری پروسیسر ډایرکټیو څه شي دي او څه کار کوي او کوم هیډر فایلونه پکښې موجود دي. راځو اتلسم سیکشن ته. په اتلسم سیکشن کې موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو خپل ځان ته یو هیډر فایل جوړ کړو او هغه په پروګرام کې کار کړو. راځو نولسم سیکشن ته. په نولسم سیکشن کې موږ او تاسې پر میموري منیجمنټ باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو د سی ژبې په واسطه میموري منیجمنټ ترسره کړو. راځو شلم سیکشن ته.
په شلم سیکشن کې به موږ پر ډاینامیک میموري الوکیشن باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی سو په ډاینامیک توګه سره میموري د 3 جی بي په واسطه ځان ته چیش کړو الوکیټ کړو. راځو یوویشتم سیکشن ته. په یوویشتم سیکشن کې موږ او تاسې له ډیټا سټرکچر الګوریتم سره کار کوو چې څو ډوله ډیټا سټرکچرونه لرو او څه رقم کولی سو الګوریتمونه په سی ژبه کې امپلیمنټ کړو. راځو دوه سیکشن ته. په 22 سیکشن کې به موږ او تاسې یو ځل بیا دوې پروژې ولرو چې ډېر ټول موضوعات به پکښې کور سوي وي او چې یوه پروژه به موږ خپله وکړو او دوهمه پروژه به تاسو ته د عملي کار په توګه پرېږدو. په 23 سیکشن کې موږ او تاسې پر کانکرنټ پروګرامینګ باندې خبرې کوو چې دا خپله یو غټه موضوع ده. د دې موضوع اړوند به په مفصله توګه معلومات درته وړاندې کړو. دا خپله د اپریټینګ سیستم مربوط یو موضوع ده. که څوک غواړي په دې موضوع کې کار وکړي هغه باید له اپریټینګ سیستم سره بلدتیا ولري. راځو 24 سیکشن ته. په 24 سیکشن کې موږ پر ګرافیک باندې کار کوو چې په سی ژبه کې موږ څو ډوله ګرافیک لرو. دا هم یو غټ ټاپک دی چې په اخر کې به په مفصله توګه معلومات لاسته راوړو. راځو 25 سیکشن ته. په 25 سیکشن کې موږ ځینې پوزلونه لرو، پر هغه به کار کوو او عملاً به یې زده کوو. راځو 26 سیکشن ته. په 26 سیکشن کې موږ پر ځینو نورو موضوعاتو باندې کار کوو چې په هغه کې ټریکي سوالونه شامل دي چې په اکثره امتحاناتو کې راوړل کیږي. او په 28 سیکشن کې موږ پر سایکټ پروګرامینګ باندې کار کوو. د دې موضوع لپاره باید تاسو مخکې له نیټورک سره اشنایي ولرئ. سایکټ پروګرامینګ خپله د نیټورک یو مربوطه موضوع ده. که څوک غواړي په دې موضوع کې کار وکړي باید نیټورک یې زده وي. او په اخر کې موږ فاینل پروجیکټ لرو. دوې دانې فاینل پروجیکټ لرو چې یو هوټل منیجمنټ سیستم دی او بل کروم ډایناسور دی. په هوټل منیجمنټ سیستم کې موږ د اډ، ډیلیټ، ایډیټ او سرچ اپشنونه موږ پکښې لرو. او په ډایناسور کې موږ په ګرافیک باندې کار کوو چې څه رقم کولی سو د سی ژبې د ګرافیک په مرسته باندې موږ شکلونه رسم کړو او یو کوچنی ګیم ډیولپ کړو. نو دا وه زموږ د کورس عمومي آوټلاین چې موږ به پر دغو ټولو موضوعاتو باندې په مفصله توګه سره خبرې کوو. نو تر بیا ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.